د پاکستان حکومت د پلازمېنې اسلام آباد او ایالاتونو چارواکو ته د افغان سیټیزن کارت لرونکو او بې اسناده افغان کډوالو ایستلو له عملیاتو وروسته اوس د پی او آر اوسېدو ثبوت کارت لرونکو افغان کډوالو پر ضد هم د اقداماتو لارښوونه کړې ده. پی او آر کارت لرونکي افغان کډوالو ته د جون تر 13 نیټې پورې له پاکستانه د وتلو ضرب الجل ټاکل شوی و. له اسلام آباد راپورونه وایي د پاکستان کورنیو چارو وزارت اړوند چارواکو ته په یو لیک کې ویلي چې حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر له لوري ثبت شوو کډوالو پاکستان کې د اوسېدو موده نه ده غځولې. په لیک کې زیاته شوې له همدې کبله باید د پی او آر کارت لرونکو پر ضد هم د افغان سیټیزن کارت لرونکو کډوالو په څیر اقدامات وشي. د اسلام آباد پولیسو یو لوړپوړي چارواکي بیا ویلي چې دوی له مخکې چمتو شوي لیستونه لري او هغه سیمې هم په نښه شوي چې پی او آر کارت لرونکي افغانان پکې میشت دي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې له څه مودې راهیسې له پاکستانه د افغان کډوالو جبري ایستل زیات شوي او د دې ترڅنګ په یاد هیواد کې د افغانانو د نیولو او بندي کولو راپورونه هم زیات شوي دي. پاکستاني چارواکو بار بار ټینګار کړی چې دوی به له خپلې خاورې او خیبر پښتونخوا ټول افغانان وباسي.